د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول 50مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 50مې برخې د نشر ورپرنځم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 49مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، له تاسې یوه هیله لرم چې دا خپرونه راسره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ. تاسې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول په تېره 49مه برخه کې اورېدلي وو چې امیر په حیرانتیا سره څو لمحې صلاح الدین ته وکتل. بیا یې وویل: شامي سرداره، زما ارزو ده چې ستا تر څنګ واوسم او خپل ژوند هماغسې را جوړ کړم، خو دا هر څه د حالاتو پورې اړوند دي. په هر صورت د حالاتو په کتلو سره به ستا د وړاندیز څخه هرومرو ګټه واخلم، خو زمانه څوک ارام ته نه پرېږدي. د امیر د کتلو نه وروسته صلاح الدین ته د سپه سالار اسدالدین شیرکو له اړخه پټ پیغام راورسېد چې کلا پرېږدئ او سم د لاسه لښکرګاه ته راشئ. د اسدالدین شیرکو لښکر لا تر اوسه هم هملته په فسطاط کې پروت و. صلاح الدین دغه پټ پیغام خپلو عسکرو ته په پټه ورساوه، ځکه د هغه عسکر به هم تل تیار ولاړو. د خپل سردار د اطلاع سره سم هغوی په ډېره رازدارۍ سره خپل اسونه زیان کړل او د سترګو په رپ سره په اسونو سپاره شول او په یوه ترپ سره د کلا څخه ووتل. صلاح الدین د ټولو په آخر کې د دروازې څخه ووت. په میدان کې د لږ واټن د وهلو نه وروسته صلاح الدین خپل اس تم کړ او را وګرځېد او د مرکزي دروازې په لورې وکتل. دروازه د نیمایي څخه نه ډېره بنده شوې وه او بیرون منتظر خلکو یو بل ټیل واهه او د ننوتلو هڅې کولې. دا د صلاح الدین کبانو چې هغه خپل ملګري د تورې د ویستلو پرته د کلا نه وویستل. که چیرې خدای مه کړه دروازه تړل شوې وای، نو بیا به هم د صلاح الدین او د هغه د ملګرو وتل ستونزمن و، ځکه دوی د شامي لښکر منتخب او ازمایښت شوي سپاره وو. د دې ډلې هر سپور لږ تر لږه د 500 کسانو توان درلود، په داسې حال کې چې د مرکزي دروازې د ساتونکو شمیره هم د 200 په شاوخوا کې وه. په دې ډله کې 15 شامي عسکر هم وو، ترڅو د خپل ملګرو د پیژندلو کار په اسانۍ سره ترسره کړی شي. دا کسان هم صلاح الدین هملته ټاکلي وو. د صلاح الدین د نیولو مصري پلان ناکام شوی وو. ملک شادر په ډېرې چالاکۍ سره سردار شیرکو د قاهرې ښار ته د راتلو څخه منع کړی وو او د 500 کسانو سره د صلاح الدین هلته په کلا کې پاتې کېدل د ملک شادر لپاره دومره ستونزمنه خبره نه وه. په دارالوزارت باندې د ولکې کولو سمدستي وروسته ملک شادر د خپل ځان د استحکام لپاره لاس و پښې وهل او د خپل محسن نه مخ ګرځول پیل کړي وو. لومړی د جنګي مصارفو د ورکولې څخه انکار وکړ، بیا یې د مصر نه د اسدالدین شیرکو د ویستلو لپاره ډول واهه. خو شیرکو د هغه د دې ټولو کړنو او مکرونو څخه غافل نه و، خو هغه اراده درلوده چې که چیرې د وینې د تویولو پرته ملک شادر په سمه لار روان شي نو ډېر ښه به وي، او که نه هغه به د تړون د شرایطو د پوره کولو پرته هیڅکله هم د بیرته تللو لپاره تیار نه شي. لومړی به یې په اونۍ کې یو ځل ملک شادر ته د شرایطو د پوره کولو په اړه خبر ورکاوه، خو بیا به یې هره ورځ د ملک شادر دربار ته خپل هرکاره ورلیږه. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 49مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 50مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د بل اړخه هر څومره چې د ملک شادر پښې په وزارت باندې کلکېدې، د اسدالدین شیرکو په اړه یې رویه سختېده. بیا نوبت تر دې راورسېد چې ملک شادر په ډاګیزه توګه اسدالدین شیرکو ته وویل چې د جنګي مصارفو
د ورکړې لپاره لږ تر لږه باید 1 کال انتظار وکړل شي. دا یو ډول انکار او د شوي ژبني تړون پورې مسخرې کول وو. اوس نو د اسدالدین شیرکو سره د دې نه پرته بله لاره نه وه چې یا چوپ خالي لاس بیرته د مشق ته روان شي او یا د تورې په زور د ملک شادر نه د خپلو شرایطو پوره کول وغواړي. د دې کار لپاره هغه باید تر ټولو د مخه صلاح الدین او د هغه 50 کسه ملګري بیرته خپل لښکرګاه ته راوغواړي. د شیرکو سره راغلي نوري امرا هم همداسې غوښتل چې د ملک شادر سره په هیڅ توګه رعایت ونه کړل شي. په دې خاطر یې صلاح الدین ته پټ پیغام ورولېږه او هغه یې د قاهرې نه بیرته راوغوښت. د قاهرې نه د صلاح الدین سلامت راوتل په خپله د دواړو ترمنځ د یوه جنګ پیلامه وه. اسدالدین شیرکو صلاح الدین ته د قاهرې نه د بیرته راتللو په خاطر پټ پیغام ورلېږلی و، خو هغه ډېر ناکراره و. د عهد او پیمان څخه د ملک شادر په شا کېدل د دې معنی ورکوله چې هغه د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره ډېر څه کړي دي او د جنگ لپاره تیار دی. په دې حالاتو کې د قاهرې نه د صلاح الدین راوتل ستونزمن ښکارېدل. د اسدالدین شیرکو سره راغلي نوري امرا په دې اړه په 2 برخو ویشل شي وو. فقیه عیسی حکاري، شهاب الدین محمود او د امیر قطب الدین فکر دا و چې د قاهرې حالات ډېر خړپړي دي. په دې خاطر د صلاح الدین د خوندي ساتلو په خاطر په قاهرې باندې حمله کول ډېر اړین دي. خو د امراو یوې بلې ډلې بیا ویل چې په قاهرې د حملې کولو نه مخته صلاح الدین باید راوغوښتل شي او یا د هغه په اړه د کوم خبر د ترلاسه کولو پورې صبر او زغم نه کار واخیستل شي. په دې ډله کې عین الدوله فاروقي هم شامل و. که څه هم هغه د نوري امراو سره و، خو غوښتلې دا چې صلاح الدین هملته په قاهره کې ووژل شي او په دې توګه د دې کاکا او وراره د عروج د ذلت سره مخ شي. امیر عین الدوله فاروقي به د خپل ان د پټولو لپاره ډیر منافقانه انداز خپلولو. هغه وویل موږ د خپل ځوان سردار د خوندي ساتلو لپاره د خپل وینو د تویلو لپاره هم حاضر یو. په قاهرې حمله کول کوم ستونزمن کار نه دی، خو دا ډیره نازکه معامله ده. که چیرې زموږ د حملې څخه ملک شادر ځان کله بند کړي نو بیا به د سردار صلاح الدین او د هغه د ملګرو ژوند په رښتیا هم په خطر کې ولویږي. موږ باید د تحمل او زغم نه کار واخلو، هسې نه چې زموږ عاجله جوړ کار خراب نه کړي. که څه هم فقیه عیسی حکاري تر ټولو سوړ مزاج انسان و، خو د اسدالدین شیرکو او صلاح الدین سره ډیره زیاته مینه درلوده. صلاح الدین یې خپل زوی ګاړه، په دې خاطر هغه په قاهرې باندې د سمدستي حملې کولو ملاتړی و. هغه وویل زه د عین الدوله فاروقي د خبرو سره موافق یم چې په یوه کار کې عجله کول جوړ کار خرابوي، خو د دې خبرې نه انکار هم نشو کولی چې یو شمېر کارونه زموږ څخه د سمدستي قدم اخیستلو غوښتنه کوي او په دې کې لږ څه تاخیر کول هم زیانمن ثابتېدی شي. دا هم صحیح ده چې د بدل شویو حالاتو له مخې شامي لښکرو ته په قاهرې باندې یرغل کول درون تمام شي او ټوله قاهره بلکې ټول مصر به زموږ په خلاف شي. موږ د شادر لپاره د ریګستانونو ستونزې وګاللې او تر دې ځایه مو ځانونه راورسوه، خو اوس همغه زموږ د مخالفت لپاره ملا تړلې ده. فقیه عیسی حکاري تر دې ځایه خبرې را رسولې وي چې یو غلام په منډه رانوت او په زور یې ویل سردار صلاح الدین د خپل ملګرو سره یو ځای راغی. دا اطلاع دومره اغیزمنه وه چې سردار اسدالدین شیرکو لوڅې پښې د خیمې نه بیرون ورووت. شاته یې ټول نوري امرا هم روان شول. د صلاح الدین په کتلو سره د سردار اسدالدین شیرکو د سترګو نه اوښکې روانې شوې. صلاح الدین چې اسدالدین شیرکو او نور نوري امرا د خیمې نه بیرون وکتل نو خپل اس یې ودرو. نږدې راغی، د اس نه نښکته شو او منډه یې کړه. د خپل کاکا اسدالدین شیرکو سره ورغاړې وت. اسدالدین شیرکو صلاح الدین د سینې سره نیولی و او ورته یې وویل د الله تعالی شکر دی چې په خیرات سره بیرته راغلی. صلاح الدین د هر امیر سره ورغاړې وت. عین الدوله هغه لږ څه ډېر د خپلې سینې سره ونیو
او د جدا کېدو په وخت کې ورته وویل دا غونډه ستا په اړه جوړه شوې وه. ما هم دا نظر درلود چې سمدلاسه په قاهرې حمله کول مناسب کار نه دی، ځکه چې ته هملته وي او د حملې کولو نه مخته ستا راتګ اړین و. صلاح الدین ورته په خندا ځواب ورکړ ډېره مننه یا امیره، ته خو زما د کاکا په برابر یې. بیا په ناڅاپي توګه صلاح الدین ته څه فکر پیدا شو او د امیر انالدوله فغروقي څخه یې وپوښتل دروند امیره، مهرباني وکړه او راته ووایه چې سردار اسدالدین شیرکو په دې اړه څه نظر درلود؟ بلې درنو اورېدونکو، امیر فاروقي ورته په دې وخت کې دا خبره یې وکړه او په خندا شو. ویې ویل سپه سالار غوښتل سمدلاسه په قاهره حمله وکړي. د صلاح الدین دې څرګند ځواب د عین الدوله د خولې خوند ورخراب کړ. نو بیا خو د هغه ان صحیح و، آخر هغه زما مشر دی. سپه سالار اسدالدین شیرکو چې لا تر اوسه پورې لوڅې پښې ولاړو او په ډېره خوشحالۍ سره یې خپل وراره صلاح الدین ته کتل، د هغوی په خبرو کې راولوید. ویې ویل ډېر ښه، اوس دا مجلس برخاست کوو. ټول امیران د خپلو خیمو په لور روان شول. اسدالدین شیرکو هم دننه ولاړ. صلاح الدین د خپل اس په لور ورغی. په دې وخت کې د اسدالدین شیرکو غلام ورپسې راغی. سردار مو یادوي؟ صلاح الدین د غلام سره یوځای د اسدالدین شیرکو خیمې ته ورغی. اسدالدین شیرکو یې د لیدلو سره سم وویل الله تعالی ډېر خیر رافیق کړ. صلاح الدینه که چیرې خدای دې نه کړي تا ته څه پېښ شوي وای نو دا امیران چې سترې سترې خبرې کوي سلطان معظم ته به یې همدا ویلي چې اسدالدین شیرکو په زوره صلاح الدین د لیوانو په خولو کې ور واچو او په خپلو لاسو یې وواژه. صلاح الدین ترې په ډېر معصومیت سره وپوښتل کاکا جانه دا امره ولې ستا په خلاف دي؟ اسدالدین شیرکو پرته له کوم تکلف څخه وویل په دوی کې هر امیر د مصر د والي کېدو خوب ویني. دې خلکو ته زما یا ستا د ځان څه غم نشته او دوی په دې پوهېږي چې تر هغې چې ته او زه ژوندي یو نو دوی مخته نشي تللی. مصر ته ستا د راتګ په وخت کې چې دوی څومره مخالفت کړی دی د همغې نه د دوی ارادې ډاګیزه کېږي. خو بلې درنو اورېدونکو، د ملک شادر سره راتګ جنګ حتمي معلومیږي. د کلا نه د راوتلو سره سم د کلا ستره دروازه بنده کړل شوه. د دې نه مقصد دا دی چې د احسان هیرونکي د خبرو ټولې دروازې بندې کړي دي. د صلاح الدین په ناقصه رایه کې چې کومه خبره راتله هغه یې پرته کم و زیات نه بیان کړه. د اسدالدین شیرکو د تندي کرښې څه نورې هم ژورې شوې. ستا په اړه ما هماغه وخت پرېکړه کړې وه کله چې ما ته ستا د راتګ خبر راکړل شو، خو ما د نوري عمراو په شتون کې دا خبره نه کوله. دا صحیح ده چې د ملک شادر سره جنگ حتمي دی، خو د هغې نه مخته موږ ته څه نور انتظامونه کول هم پکار دي. صلاح الدین لږ څه ټیټ شو او بیا یې وویل معظم سپه سالاره زه حاضر یم، زه ستا په حکم باندې خپل ځان زارولی شم. اسدالدین شیرکو وویل ته به همدا اوس ولاړ شي او په بلیس باندې به ولکه وکړي. زه به لښکر واخلم او د مصر په شرقي ولایت به ولکه وکړم. دلته په پستاس کې به هسې څو کسان د دې ځای د ساتنې په خاطر پرېږدم. د دې ځای د فراغت وروسته به موږ د دې احسان هیرونکي سره د خپل جنګ عملي کړنلاره او پلان تیاروو. صلاح الدین ورته وویل سالاره څومره سپاره له ځان سره روانولی شم؟ 2 یا 2.5 د 2 یا 2.5 سپرونه زیات نشم درکولی. هیلهمند یم چې د بلیس په محاذ به دومره مزاحمت ونه کړل شي. زموږ سره هم سپاره ډېر کم دي. هڅه وکړه چې یو سپور درنه هم ضایع نه کړل شي. نور دې په الله سپارم. سردار اسدالدین شیرکو هغه ته هدایت وکړ او په خپله په کوم فکر کې ډوب شو.
صلاح الدین تر ډیره پورې د اسدالدین شیرکو خبرو ته منتظر پاتې شو. بیا په چوپتیا سره د خیمې نه راووت. بیرون د راوتلو سره سم صلاح الدین د خپل ځان لپاره سپاره خوښ کړل. د هغه سره 50 سپاره د مخ ته هم موجود وو او اوس ورته 150 نور سپاره پکارو. د سپارو دا عادت او ذهنیت چې تل د هغه د سردار د کمان لاندې جنگ خوښوي چې زړور او با شجاعت وي. صلاح الدین د بلیس په لومړي جنگ کې ازمایل شوی وو او اوس یو ځل بیا د بلیس معرکه مخ ته وه. نو په دې خاطر هر یو غوښتل چې د صلاح الدین سره بلیس ته ولاړ شي. صلاح الدین په دې انتخاب کې د ستونزو سره مخ نشو او په 2 ساعتو کې د نن بلیس په لور په خپل اس سپور شو. خو صلاح الدین یو شپه نور هم په پستات کې پاتې شو. په خپل خیمې کې د صلاح الدین د رخصت کولو وروسته شیرکو نوري امراو د لازمو مشورو لپاره راوغوښتل. خبرې اوږدې شوې. یو شمیر امراو به قصدن خبره اوږدوله. هغه ورته وویل چې په بلیس او شرقي ولایتونو باندې په یو وخت کې ولکه کول اړین دي او لکه څنګه چې د شامي لښکرو توان 2 ځای کېږي په همدې توګه د مصري لښکرو توان هم 2 ځای کړل شي. صلاح الدین سپور شوی و. هغه د سپهسالار تر مخه د رخصتۍ د سلام لپاره راغی. نو اسدالدین شیرکو د یو امیر په ذریعه خبر ورکړ چې خپل تګ د ماتل کړي او دویم حکم ته انتظار وکړي. سپهسالار ورته د انتظار کولو حکم وکړ. په دې اساس صلاح الدین او ورسره سپرو ټوله شپه په رڼو سترګو تېره کړه. بیا سهار دویم حکم وکړل شو چې د فوز دواړه برخې دي د ماسپښین د لمانځه وروسته د خپلو اسونو واګې په لاسو کې واخلي. صلاح الدین خپلو سپرو ته د آرام کولو حکم وکړ او په خپله هم یوې خیمې ته ورننوت او د لږ څه وخت لپاره یې سترګې پټې کړې. هغه ته خو پوره خوب نه راته خو سترګې یې پټولې. هغه ته دا خطره هم و چې د جنگ خطره یې په سر کې ګرځي او حالات داسې څرګندوي چې کوم نوی حکم به راشي. هسې خو به هم سردار کواړه به وو او کستر تل به د تیار اوسېدو په حالات کې وو. صلاح الدین د خوب او بیدارۍ ترمنځ اوښت راوښت چې واجب خوب یې وکتلو. هغه خوب کې وکتل چې د خپلو سپرو ترمنځ د قاهرې په دارالوزارت کې ناستی او خبرې اترې کوي چې امیر غربي ورخطا راغی او صلاح الدین ته یې ویل چې د هغه ورور ملک شادر د کلا دروازه بنده کړې ده. صلاح الدین د دې خبر په اورېدو سره پریشانه شو. خپلو سپرو ته یې د تیارېدو حکم وکړ او په خپله یې توره واخیسته او بیرون ووت چې په دې وخت کې د صلاح الدین سترګې وغړېدې. که څه هم دا یو خوب و خو د صلاح الدین په سترګو کې د امیر عزت نور هم 2 هومره شو. پرېکړه یې وکړه چې که چیرې امیر ورته په هر ځای کې ترلاسه شي نو د خپلې دوستۍ شرف به ور وبخي. دا ضروري نه ده چې خوب د سل په سلو کې صحیح وخیږي. دا صحیح و چې صلاح الدین یو پاک او نیک زړه انسان او په زړه کې د جهاد جذبه په قوت سره موجوده وه. خو تر هغې چې د هغه د خوب پورې اړوند وه نو د هغه د خوب او حقیقت ترمنځ ډېره فاصله وه. امیر هم په دې ورځو کې ډېر پریشانه و. ملک شادر د زرتاج په معامله کې بالکل چوپتیا خپله کړې وه. بلکې اوس دا خبره عامه شوې چې د زرتاج واده به د برقي امراو د یو اغېزمن امیر سره ترسره کیږي. ملک شادر دا کار د خپلو سیاسي مصلحتونو له مخې کاوه او غوښتل چې خپله خورزه د خپل سیاست قرباني کړي. امیر لا د پخوانه په دې شکمنو او دا هڅه کوله ترڅو د ملک شادر د ذهن نه دا خبره وکاږي. خو ملک شادر دومره خپل غرض او ګټه پال انسان و چې د بل چا د ګټې او یا احساس د پوهېدلو اړتیا هم نه احساسوله. کله چې د دارالوزارت حالات خراب شو نو ملک شادر د اسدالدین شیرکو احسان هم له یاده وویست. نو اسدالدین شیرکو هم په خپل لوري د امیر راتګ بند کړ. هغه داسې انګېرله چې د په راتګ سره به ملک شادر په بدګمانۍ اخته شي او امیر ته به زیان ورسوي. د دې ټولو حالاتو او ګواښونو سره چې بیا هم کله امیر ته څرګنده شوه چې د کلا دروازه تړل کیږي او صلاح الدین د هغه ملګری نیول کیږي او زندان ته لیږل کیږي نو په همغه وخت د صلاح الدین د خبرولو په خاطر منډه راواخیسته.
خو کله چې دارالوزارت ته ورسید او ورته ډاګیزه شو چې صلاح الدین او د هغه ملګري د دې ځای وتلي دي، نو په مخ یې خوشحالي راخپاره شوه. کله چې عامر خبر شو نو د هغوی په دغسې وتلو خوشحاله شو. نو ملک شادر د دارالوزارت نه د عامر تګ راتګ بند کړ. که څه هم عامر غربي د ملک شادر د کورنۍ سره یو ځای دارالوزارت راغلی و، خو کله چې د ملک شادر کړنې وکتلې په خپله یې دارالوزارت پرېښود. خو کله کله به د زرتاج سره د کتلو لپاره هلته راته، اما د زرتاج او عامر د لیدلو کتلو په خاطر ملک شادر خپله میرمن په سختۍ سره منع کړې وه او ورته یې ویلي و چې زرتاج دې د عامر سره نه مخامخ کیږي. خو د ملک شادر میرمنې د هغوی دواړو د مینې حالات په ښه توګه څرګندوو. په دې خاطر به په یو نه یو بهانه دواړو ترمنځ د لیدلو کتلو لپاره زمینه برابروله. خو کله چې هغه په دارالوزارت باندې بند کړل شو نو بیا یې د زرتاج سره لیدل ناممکن شول. هو بلې درنو اوریدونکو، عامر په صلاح الدین باندې ډیره تحقیق کوله. هغه صلاح الدین خپل ډیر نږدې دوست او پوه انسان ګاڼه، خو اوس ورته د صلاح الدین سره لیدل کتل هم ناشوني شوي وو. د کلا دروازې تړل شوې وې او د ښار خلک د شامي فوز د حملې د ویرې په لړزه کې وو. عامر ته د صلاح الدین له اړخه دا اشاره هم ورکړل شوې وه چې که هغه کله هم زرتاج له ځانه سره د هغه ځای ته راولي نو هغه به یې په ډېره ښه توګه هغه وخت استقبال وکړي چې دا ورته ډاګیزه شي چې رښتیا هم زرتاج د عامر میرمنه ده. په دې خاطر هغه د زرتاج د ترلاسه کولو هڅه هم نه کوله، ځکه په پټه توګه او یا هم په غلا د هغې د ترلاسه کولو وروسته هغه نه پوهېده چې هغه به زرتاج چیرې بیایي، ځکه اوس خو ټول هېواد د هغه دښمن ګرځېدلی و او په داسې حالاتو کې صلاح الدین هم استقبال ته حاضر نه و. د بل اړخه شامي سردار اسدالدین شیرکو د مصر په شرقي ولایت باندې ولکه مکمله کړې وه او ترڅنګ یې صلاح الدین هم بلیس ته رسېدلی و. د بلیس خلکو ته د قاهرې د اوسنیو حالاتو په اړه صحیح معلومات نه وو. هغوی هم دومره پوهېدل چې د شامي لښکرو په مرسته ملک شادر دوباره وزارت باندې واکمن شوی دی. د شامي سپرو په کتلو سره دا ګمان وکړ چې دا خو د دوست هېواد عسکرې دي. د بلیس سرکاري فوز لا د پخوانه په حمله کې له منځه تللی و، یوازې ساتونکي پاتې وو. که چیرې هغوی ته دا ډاګیزه شوي هم وي نو هغوی به د صلاح الدین او د هغه د سپرو سره څه ډول مقابله کړې وه. صلاح الدین په ډېر اسانۍ سره په بلیس باندې ولکه کړې وه او د هغه ځای سپاره ساتونکي بېوسلي کړل. کله چې ملک شادر واورېدل شي د هغه څخه د نهلۍ وروسته شامي عسکرو په شرقي ولایت او هم په بلیس باندې ولکه کړې ده نو د لاسو څخه یې توتیان والوتل. هغه خو شیرکو ته د نه ځواب ورکړ او قاهره یې د یو څو ورځو لپاره خوندي وساتله. خو هغه نه دا هېر شوي و چې اسدالدین شیرکو هم یو جهاندیده سپه سالار دی او د دغه جنګي کړنو او پلانونو د خنثی کولو پوره ځواک لري. په دې اساس شیرکو د مصري په شرقي ولایت او بلیس باندې د ولکې په کولو سره نه یوازې ملک شادر ته د هغه د احسان هېرولو ځواب ورکړ، بلکې دا یې هم ورته وښودله چې د مصر ځمکه به تر هغې پورې پرې نږدي تر څو چې د جنګ مصارف او د ژبني تړون مواد پوره نه کړل شي. ملک شادر په دې ویره کې هم ولیده چې هسې نه چې شیرکو د مصر د خلکو څخه نوی فوز استخدام او په قاهرې باندې ستره حمله وکړي. د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره سمې د دورغام په څیر د حربي استقبالول پیل کړل. مصر هر کال د یروشلم پاشا ته د خراج په نامه یو معقول رقم ورکاوه او د هغې په بدل کې د یوې پخوانۍ ژبنۍ معاهدې لاندې یروشلم د دې پابند و چې هم د مصر په انتظامي امورو کې مداخله نه کوي او ترڅنګ به که په مصر باندې کومه حمله وکړل شي نو په پوره توان سره به د مصر نه دفاع کوي. د همدې تړون نه مخې ملک شادر د یروشلم پاچا ته خپل یو سفیر ورولېږه تر څو د هغوی په مرسته شامي لښکرې د مصر نه وویستلی شي. د شریعت غږ راډیو درنو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول
50مه برخه دا چې په راتلونکي برخه کې به بیا له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.